سلامونه او نیکې هیلې احترامات ګرانو قدرمنو اوریدونکو ښه راغلاست افغان میډیا وخت د وخت تازه او مهین پر وخت خبرونه په لومړي سر کې ګرانو قدرمنو اوریدونکو زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ دا سپکه دی بله سپکه اوکراین وایي یوه الوتکه د کابل هوايي ډګر څخه تښتول شوې ده د راپورونو له مخې د اوکراین یوه الوتکه چې د کابل هوايي ډګر ته راغلې وه د ناپېژاندو کسانو له لوري تښتول شوې ده د اوکراین حکومت نن تایید کړي چې یوه الوتکه د کابل هوايي ډګره څخه تښتول شوې ده او د اوکراین پر ځای ایران پر لور روانه کړل شوې ده سرچینه وایي چې په دې الوتکه کې یو ډله مسافر هم و خو د برخلیک په اړه یې لا ډېر معلومات نه دي خپرل شوي په دې اړه نور جزئیات زموږ د یوټیوب چینل تعقیب کول سره واورئ ګرانو قدرمنو اوریدونکو تاسو کولی شئ زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ